په هر کار کې د خیر او د برکت دپاره یوه اسانه کلمه درته ښیم. اصل کې دا چې دا کلمه دا خصوصا د هغې کسانو دپاره ده چې هغوی وایي چې موږ هر یو کار ته لاس واچو نو په هغې کې هېڅ برکت نه، یعنې کم یو کار شروع کوو نو په هغې کې تاوان او تاوان نو دا کلمه صرف د هغې کسانو دپاره ما راوړې ده. دا ویډیو اگر چې مختصر ده لیکن ډېره زیاته مفیده ویډیو ده، تاسو ته به انشاءالله چې ډېره زیاته پیدا وشي. هغه کومه کلمه ده؟ هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په یو حدیث مبارک فرمایي کم یو کار چې بغیر د بسم الله الرحمن الرحیم نه وشي نو په هغې کې هېڅ برکت نه وي. نو باید موږ له پکار دی چې په هر یو کار په شروع کې موږ بسم الله الرحمن الرحیم دا چې دی لازما ویو. نور د دې نه علاوه د بسم الله الرحمن الرحیم ډېر زیات فواید دي. که هغه زه را جمع کړم نو هغې دپاره یو ضخیم کتاب پکار دی، لیکن یو پیدا دا هم ده چې کم انسان کله کور ته راځي او د خیخ په مخکې کې او بیا په دغه ټیم کې بسم الله الرحمن الرحیم ووایي او دروازه بنده کې نو دا شیطان به بهر پاتې شي، یعنی دغه کور ته شیطان قریب او نږدې هم نشي راتللی. هغه کور ته شیطانان او پیریان بیا نه راځي کم کس چې بسم الله الرحمن الرحیم وایي او دروازه بنده کړي. او ذهن ته یو سوال راځي چې یاره په دروازې نه راځي په دیوال به راوړي که نه، نو په دیوال باندې هغوی ته د راختو اجازت نشته دی. نو یقینا چې کم یو کار هم شروع کوو انشاءالله چې د هغې نه مخکې به مونږ بسم الله الرحمن الرحیم ویو، زمونږ په هر یو کار کې به خیر او برکت وي.